تر هر څه مخه دوستانو د بلال فاطمي صاحب یوه مرکه د ایران د جګړې او د سیمې په هکله باندې له تاسو سره شریکه کوم چې ډیره مهمه ده. کتل یا راځئ تر هر څه مخه د بلال فاطمي صاحب دا مرکه پر سکرین باندې راسره وګورئ. پر همدې موضوع د بحث لپاره د انټرنیټ له لارې راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی بلال فاطمي صاحب. فاطمي صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. ښاغلی فاطمي، روسیې امریکا ته ګواښ کړی چې باید امریکا اسرائیلو ته سلاح ورنه کړي. که امریکا اسرائیلو ته سلاح ورکړي، روسیه به هم ایران ته سلاح ورکړي یا پوځي مرسته به ورسره وکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته لازم او لیدونکو اوریدونکو ته. بالکل د همدا خبره ده چې کله په امریکا شپږ منټه ویډیو ده خو ډیره مهمه ده وشوله چې امریکا باید په دې جنګ کې مستقیما داخله شي کنه او په ایران باندې ګواښونو باندې لاس پوري کی. نو دلته د نړۍ او د سیمې ملکونه ټول هم دغه شول چې ته امریکا راځي د اسرائیل په طرفداري ودرېږي او ایران یو مقتدره نظام دی هغه وهي. نو دا د روسیه چې دا د امنیتي قرارداد لري د ایران سره او د پوتین دا ویل چې د هغه امنیتي قرارداد لاندې که موږ مستقیما جنګ کې نه داخليږو مګر موږ دا مسؤلیت لرو چې ایران ته د هغې ضرورتي تسلیحات ورسره وکړو، یعنې کوم میزایل کوم دغه چې د ضرورت کېږي هغه به ټول موږ ورته ورکوو. نو ښکاره امریکې ته ویلې چې که چېرته ته د اسرائیل تر شا ودرېږي او ته د هغې همکاري کوې یا په خپله مستقیما داخلېږي، ښکاره خبر ده چې دلته به روسیه، چین، کوریای شمالي او نور ملکونه دا به غلي نه کینی او دوی به د ایران د دفاع لپاره راځي. جګړه په شپږمه ورځ کې ده فاطمي صاحب، لا تر اوسه روسیې مرسته نه ده کړې یا کوریای شمالي یا نورو هیوادونو. ولې؟ دغه داسې په ظاهره کومک نه، خو په څنګه چې امریکا د اسرائیل سره لګیا ده مرستې شته او په اعلان یې نشته نه ښکاري. داسې د دې ملکونو متخصصین په ایران کې دي، هلته نظامي او دغه د میزایلو په مسله کې، د اټومي مسایلو کې، او حتی د کوریای شمالي ویل کېږي چې هغې حتی خپل عسکر تهران کې کوز کړي دي، سره د چې زمینی جنگ موجود نه دی او عسکرو ته ضرورت نشته، خو د حمایت په توګه باندې د خپل عسکر ایران ته لیږلي دي. او دا یې ویلي دي چې د که چېرته توغندیو ته ضرورت شي، بالستیک میزایلونه په نړیواله سطحه چې کوریای شمالي لري، خارپیما، هغه به ورته ورکوي. او د دې کې دا دغه کېږي چې که په ظاهره باندې ایران اټومي صلاحیت نه دی اعلان کړی او که چېرته اسرائیل د اټومي صلاحیت نه کار اخلي، نو کوریای شمالي هغه مملکت دی چې د دې میزایلونه د اټومي اسلحې وړلو خولېګانې لري، کلاګک لري او دا کولی شي چې هغې، نو دا یو دا به ډېر خطرناکه جنګ بیا شروع شي. شمالي کوریا به کیسه ډډه وکړي که چېرته هغه پوهېږي چې که کوریای شمالي دلته ده او د هغې میزایلونه وي، نو بېرته که زه ګواښ وکړم په ما باندې ګواښ کېدلی شي او په ما باندې دا وار راتللی شي. نو دې بابت نه همکاري بالکل هلته شته دی سیمه کې. نورو ممالکو هم تاسو ته معلومه ده چې خپل اعلانونه کړي دي او د اسلامي او عربي ټولنې 20 ممالکو چې کوم قطعنامه صادره کړله، تاسو معلومه ده هغې کې ویلې چې د اسرائیل حمله غندو او د په دې مسله کې موږ د ایران تر څنګ ولاړ یو. درست. ښاغلی فاطمي، بل سوال او مسله چې ډیری وخت هم مطرح کیږي او جنګ هم کابو پر همدې باندې شروع ده چې ایران غواړي اټومي سلاح ته لاسرسی پیدا کړي یا هم جوړه کړي. آیا د نړیوالو قوانینو له لحاظه او خاص کر د NPT له لحاظه ایران دا حق لري چې اټومي سلاح ته لاسرسی پیدا کړي؟ ګورئ، دوه حقه دي په NPT کې، یعنې دا د عدم توسعه د بمونو چې ده NPT نان پرولیفریشن ټریټي چې دی، ده کې دوه دي. یو دا دی چې د ماده دریمه ماده دریمه ټکی 3 او 4مه ماده، په دې کې دا وایي چې که ته دا ماده امضا کې ته کولی شي یورانیم غني کړي او خپل ضرورتونه لپاره د برق او د دې دا کې. ایران دا غوښتنه کوي، زه بم اتم نه جوړوم، ته ماته د دغې اجازه راکړه. امریکا د دغې قوانینو نه تخلف کوي، هغې ته وایي چې قطعا اجازه نه درکوو، در حال چې اسرائیل دا نه دی امضا کړی، اتم لري، ایران دا امضا کړی دی، احترام یې کوي او وایي چې زه اتم نه جوړوم، ماته اجازه راکړه چې خپل یورانیم غني کړم چې برق مې ضرورت مې پوره شي، هغې اجازه ورته نه ورکوي. بیا په همدغې NPT کې یو بل کلاز دی، یو بل ساحه ده چې هغې کې دا وایي که چېرته ستا خاوره د یرغل لاندې راغله او تا باندې یرغل د اټومي خطر درته متوجه او ته غواړې چې ځان نه د اټومي خطر لرې کړې او ته اتم جوړ کړې، ته د NPT نه وتلی شي،
کله چې ته د ان پی ټي نه ووتلې ته بیا کولی شي اسلحه د ذروي یا استوي ځان ته جوړه کړي. تاسو ته معلومه ده چې ایران وخت درخواستي ورکړې ده په ملل متحد کې چې زه د ان پی ټي نه وځم او پرونه بله ورځ د ایران د شورای عالی د خلکو نمایندګانو دا تایید کړله چې موږ د ان پی ټي نه وځي او د کله کې ایران د ان پی ټي نه ووته ځکه چې دا یو مرحله لري د سند چې اعلان وکړو وځي باید ووځي دا درخواستي ورکول کېږي پروسس کېږي څو میاشتې دربر نیسي. دا چې درخواستي ورکړه معنی دا د ما تصمیم دی وځم نو دی بیا کولی شي د اتم خواته لاړ شي او اوس هم دا خبرې روانې دي لپاره دي چې اسرائیل د اتم استعمال ګواښ ورکړی دی. حتی ټرمپ ته ویلي چې که ته جنګ ته داخل نشې نو زه اتم استعمالوم نو د دې بابت نه چینایانو نارت کوریا او روسیې دا اقدام کړی دی. حتی پاکستانیان وایي چې دی عمل ته دي د ایرانیان سره کومک کوي چې کوم غني شوي یورانیم دی لري هغه مبادل په بم کې او اعلان وکړي چې ایران اتومي قدرت شو تر څو د اسرائیل او د امریکې د ګواښ مخه ونیول شي. دغه وضعیت که په همدغه ډول دوام ومومي یعنې جګړه نوره هم تیزه شي او شعلهوره شي آیا د درېیمې نړیوالې جګړې کوم چانس یا احتمالات شته؟ په مجرد چې امریکا داخله شي په مجرد چې امریکا داخله شي او د سیمې عکس العمل راشي خود به خود نړیوال جنگ دی ځکه امریکا قارینه راځي اروپایان راځي اسرائیل دی دلته روسیا او چین او کوریا او عربي نړۍ او پاکستان او دا دې غاړې نه دي اگر چې په پاکستان باندې حساب نه کوم هغه ډېر منافق مملکت دی دروغ وایي هغه په آخري دقیقه کې بیرون وځي همدا اوس هم چې د ایران ته تللی د اتومي دغې په بهانه زم چې دا د جاسوسۍ لپاره امریکې لپاره تللی په زه په پاکستان حساب نه کوم اما زه په نورو ممالکو حساب کوم چې هغې کوم خبره کوي هغې کې ترکیه حساب کېدلی شي هغې کې مصر حساب کېدلی شي هغې کې سعودي حساب کېدلی شي هغې کې نارت کوریا حسابېدی شي چین او روسیه دا ممالک که دې غاړه ودرېدو خود به خود نړیوال جنګ دی. نو ډېر ښه ښاغلی فاطمې په خپرونه کې ستاسو د حضور څخه ډېر زیات منندوی یم. دوستانو تاسو د ښاغلي فاطمې صاحب مرکه وکتله یقیني حقیقت هم داسې ده تاسو به لیدلی وي چې شمالي کوریا هم له یو طاقتورو هیوادو څخه ده هغه هم پر اسرائیل باندې ډېرې سختې نیوکې وکړې هغه هم په دې جنګ کې حصه غوښتل غواړي د چا طرفداري کوي د ایران یعنې د هغه په وینا د شمالي کوریا وزیر خارجه وویل چې اسرائیل چې دا په نړۍ کې دا د سرطان په مثال ده یعنی سرطان کینسر چې کله د انسان په بدن کې ټول بدن ته نقصان رسوي ختموي داسې هم د اسرائیل وجود سره رامنځته شوی دا د سرطان په مثال باندې ټولې نړۍ ته خطر ده نقصان ده یعنې هغه په بل طرف کې پر امریکا باندې هم سختې نیوکې کړي دي د اخطار په لحاظ یې هم اسرائیل ته هم امریکا ته ویلي او د اسرائیل هغه بمبارونه یا هغه میزایل یا هغه حملې چې په ایران کې سوي هغه یې ټولې غندلې دي او د هغوی سخت مذمت هم کړی ده. د شمالي کوریا د وزیر خارجه په وینا باندې چې نړیوال باید د ایران او د اسرائیل د جګړې کې نور لاسوهنه ونه کړي یعنې ویل کېږي چې په دغه نړیوال کې په ټارګټ باندې خاص کر امریکا ده او هغه ته ویلي چې تاسو نور باید د اسرائیل او د ایران جګړې ته نور لمن مه وهئ په دې کې حصه مه اخلئ دا تاسو ته په نقصان باندې هم پرېوځي لکه څنګه چې د فاطمې صاحب په وینا باندې شمالي کوریا خپل پوځیان استولي او په ایران کې یې کته کړي که څه هم زمیني جنګ خو نه ده شروع خو بیا هم دا ملاتړ یو بیلګه داسې د ده کوي او دغه رقم روس پونتین هم په یو پریس کانفرنس کې ویلي چې ایران ته بار بار مونږ ویلي چې مونږ ستاسو ملاتړ کوو خو ایران ویلي چې نه په دغه جګړه کې زه یوازې غښتلی کافي یم او پونتین ویلي چې تر هغو پورې مثلا دا جګړه خو اولین باید ختمه شي د دې تر مابین دا جګړه د اسرائیل او د ایران تر مابین که بیا چیرې هم په دې جګړه کې اسرائیل په وړاندې ایران کمزوری سو نو مونږ به ضرور د ایران مدد کوو مونږ به د ایران کومک کوو هغه که د وسلو له لارې وي هغه که د پوځیانو له لارې وي. تاسو وکتل چې پونتین ویلي چې زموږ هغه خلک چې په ایران کې اوس هم پر هغه ځایو باندې چې یا وسلې پوځي جوړي پوځي وسایل جوړېږي یا کوم داسې کارونه کېږي په هغه ځای کې زموږ پوځیان حضور لري کارګر له 200 تر 600 پورې موږ تعداد نور هم زیاتول غواړو یعنې له دې څخه دا معلومیږي چې په دغه جګړه کې ورسره سره له ایران سره لکه څنګه چې د اسرائیل ملاتړ امریکا کوي دغسې نور نړیوال طاقتونه لکه چین او روس او سره شمالي کوریا دا درې سره د ایران ملاتړ کوي او دغه ملګري دي. د دې ویډیو په هکله د بلال فاطمي صاحب د خبرو په هکله یا د دغو جګړې په هکله که تاسو کوم نظر لرئ دوستانو مهرباني وکړئ په کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ.